په پکتیا کې د کرکټ لوبغاړي له کرکټ بورډ د رسمي لیګونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په دغه ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر داخلي لوبې برابرې او لوبغاړو ته د پاملرنه وشي. او زیاتره دغه زیاته غوښتنه ده چې دلته ایونټ زیاتې راسي، میچونه زیات وسي. لکه اوس انټر کلب د ټول ولایتي ټول فرست کلاس پلیران راغلي دي، همدې په مخه راغلي چې میدان ښه ده او دلته میچونه دي. که چېرته دلته میچونه زیات سي نو لوبغاړي به زیات راځي. دلته پکتیا کې ګراوندونه لرو، میدانونه لرو او موږ د کرکټ بورډ څخه دغه غوښتنه ده چې باید داخلي لوبې موږ ته برابر شي. د کرکټ لوبغاړي وایي که د زون په کچه اسانتیاوې ورته برابرې او رسمي لیګونه جوړ شي، دې سره به د پکتیا کرکټ نوره وده هم وکړي. لوبغاړو ته باید زمینه برابره شي ترڅو ټورنمنټونه په لاره ورته واچول شي او دې نه وروسته باید کرکټ بورډ پکتیاوالو لوبغاړو ته ډېره توجه وکړي. اوس موږ له کرکټ بورډ نه یوازې دا هیله ده چې دلته رسمي ایونټونه راوړي، دلته رسمي ایونټونه وکړي، نو دغه موږ د پکتیا د لوبغاړو لپاره د پکتیا کرکټ نور هم راژوندی کېږي، ډېر ښه کېږي. ډېرې نیمګړتیاوو سره پکتیا لوبغاړي لاس او ګریوان دي ورسره. مثلا ته موږ آوټډور اکیډمي نه لرو، دلته نه انډور شته. دا یو اکیډمي ده چې دلته موږ پراکټس پکوو، لوبغاړي ډېر زیات دي. په پکتیا کې د کرکټ بورډ ولایتي مسؤل وایي چې د لوبغاړو لپاره څه ناڅه اسانتیاوې برابرې شوې او هڅې کوي چې بیلابیل لیګونه پر لاره واچوي. موږ د ادارې مربوط چې کوم دوی ته ضرورتونه کومې اړتیاوې لکه د ګراوند د اکیډمي هغه زموږ مسؤلیت هم ده او هغه موږ ورته برابرولی سو او هغه مو برابر کړي هم دي. تاسې شاهدان یاستئ دا چې د پکتیا غټ مشکل د ګراوند و هغه اوس حل سوی ده. د هغه نه وروسته به هم انشاءالله ټورنمنټونه رواني او دغه انټر کلب یې ښه بیلګه ده. نو موږ مربوط چې کوم سهولتونه یې دوی دپاره کوم د دوی اړتیاوې ضرورتونه یې لکه ګراوند سو، ټورنمنټ په لاره اچول سو، اکیډمي سوله معیاري اکیډمي کې موږ کانټراکټډ کوچ ورته لرو. دا زموږ مسؤلیت ده، دا به ورته کوو انشاءالله. د کرکټ ولایتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې په پکتیا کې شاوخوا تر 50 زیات د کرکټ کلبونه، یو معیاري لوبغالی او 3 رسمي اکاډمۍ شتون لري چې لوبغاړي پکې خپل تمرینات کوي.